طالبانو نن د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ نیولي. په هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو پر دوام نن هم په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼ شمېر ولسوالۍ نظامي قرارګاوې او په زیاته پیمانه وسلې، نظامي وسایط او تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي. د راپورونو پر اساس یوازې هغه ولسوالۍ چې نن د طالبانو لاسته لوېدلي شمېر یې 1400 ته رسیږي. نن تر ټولو ډېرې ولسوالۍ طالبانو د هیواد په شمالي ولایت تخار کې نیولي. د راپورونو له مخې د دغه ولایت نمک آب، خواجه غار، هزار سموج، ینګ قلعه، خواجه بهاودین، درقد او دشت قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په دغه ولسوالیو کې ټول نظامي مرکزونه او پکې نظامي وسایط او تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. دغه راز په بل شمالي ولایت جوزجان کې هم 3 ولسوالۍ خانقاه، فیض آباد او منګجیک طالبانو نیولي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په دې هکله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د جوزجان ولایت د خانقاه، فیض آباد او منګجیک ولسوالیو مرکزونه سره له ټولو ملحقاتو د طالبانو لاسته لوېدلي دي. د مجاهد په خبره ګڼ شمېر وسلې، مهمات او پوځي وسایط هم د طالبانو لاسته ورغلي او دولتي ځواکونه تر درنې مرګ ژوبلې وروسته له یادو ولسوالیو تښتېدلي دي. بل لور ته په سمنګان کې د رسوف بالا، بلخ کې چاربولک، کندوز کې دشت ارچي او قلزال او د فاریاب ولایت لولاش ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ، پوستي او ټول نظامي مرکزونه طالبانو نیولي. په ورته مهال د فاریاب خواجه عثمان سیمه کې د یو ستر پوځي کنډک 2 تنه عسکر طالبانو ته تسلیم شوي. یو مختلف النوع ټانګونه، یو ډیسي توپ او لسګونه ملسپکه او درنه وسله هم د طالبانو لاسته ورغلې ده. باید وویل شي چې که څه هم کابل حکومت د ولسوالیو د سقوط په هکله ډېر څه نه دي ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو لوېدلو د پخلي ترڅنګ ژر تر ژره په دغو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د شنونکو په باور د طالبانو دومره چټک پرمختګ کابل حکومت تر سخت فشار لاندې راوستی او پرون د ډاکټر غني د بېلابېلو حکمونو پر اساس د دفاع او کورنیو چارو وزیران له دندو ګوښه او پر ځای نوي وزیران وګمارل او دغه راز لوی درستیز هم بدل کړ چې په حکومت کې د یو ډول ورختایۍ ښکارندویي کوي.